ستړي زندګي ده یا ښځې چېرته د خدای ظالمې په کلمو کې مې منګکان منډې وایي څه دې پخ کړي دي او که نه ته خو داسې هوټل ته رادننه شوې پلار د خدای دې غوښو له پرچونه ډکې خلي دي تش مرچکي دي او پیاز دي نو زه تا له مرچ اوبه وکړمه زه تا له څه وکړم نه چیني شته نه اوړه شته دی دا د سیکانو بریتونه یې نیولي دي نو نرشه څه سامان راوړه نو زه به تا له پوه کړم ټوغې مه وه خدای دې بېخ وباسه ګاونډیان راباندې څه له خبرې اوس په ټوله خبر چې څه له مې عزت خبر دې شي که نه زما مور هم داسې خلک له ورکړمه چې نه په کور کې اوبه شته نه راته چیني شته نه راته څه شته تش مرچکي او بادرنګ راته پروت دی څه وکړمه د مرچ اوبه درله وکړمه ما له خو څه سامان راوړه کور ته راله واچوه نو زه به درله راوړم جاړې څه له جاړې څه له راوړم دله که نه نه ودا هغه بریتونه یې نیولي ودا غواړې بس نیولې ما ما یې سامان راوړه और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए یاره ما خو د سکون لپاره واده کوله دې خو زما ټول سکون تباه کړلو که دا خو ښځه نه ده سمه زلزله ده چې یو ځلې راشي که نه بیا داسې کور ټول وخوځوي راوخوځوي چې دا ته به مړې به اوده شوي که نه بیا راوده ده لکه خاموشه ننوځه بې غیرته ته ما لېږلې د چرګو خپوله وې دا د سیکانو بریتونه ما د تش لاس راغلې دا ولې یاره د چرګانو خپې مې د لر اغستې وې لاره کې راپسې سپي راپسې شوه غوره نه یې سپي درپسې شو دا د سپو نصیب نه دی دا زما نصیب مراد دی چې مور تاله درکړمه بې غیرته دې خلکو مالتیانو له ټوله ورځ د چرګ پیس لیګ پیس خپه پیس سر پیس هر یو پیسونه راغتا دي زمونږ په نصیب کې څه نشته دې منته بې غیرته لا خو خفه کېږه مه تاله به زه سبا نور وړمه که نه سبا او سبا په دې سبا کې به د کبر ته لاړه شم که خدای مې له نبو مه زه تاله بغیر مه خفه کېږه نو ته روزانه ما سره جنګ جګړې کې او بله ورځ مې چې درته لرې راوړی او څومره خوند یې کولو لرې به دلته لرې راباندې خوره کولمې مې شنې دي بې غیرته دا ومنډه